کندهار کې د اختر لمانځه پر مهال د ملا هیبت الله وینا او خبرداری وای د چا له اختارونو نه ډاریږو استشهادیانو ځانونه چمتو کړئ دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کندهار په عیدګاه جومات کې په خپل امامت د کوچني اختر لمونځ ادا کړ او په خپله وینا کې ویلي هغه کسانو چې د تیر 20 کالو پر مهال په بي 52 ډول الوتکو بریدونه کول اوس غواړي د یوې بلې تګلارې په خپلولو سره خپلو موخو ته ځانونه ورسوي د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د وري 22مه د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل امامت د کندهار په مرکزي عیدګاه کې زرګونو کسانو ته د کوچني اختر لمونځ ورکړل د طالبانو مشر د کوچني اختر د لمونځ پر مهال لمونځ کوونکو ته وینا هم وکړه هغه په خپلو پلویانو غږ کړی هماغسې مو چې په سختۍ کې قرباني ورکړه دغسې مقابلې او قربانۍ ته بیا هم چمتو واوسئ هماغسې استشهادي مو چې پرون وکړ د کامیابۍ د ساتلو لپاره بیا هم استشهادي وکړئ قرباني ورکړئ شاته نشي ورته آماده واوسئ نوموړی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې وایي افغانان هیڅکله په خپلو اصولو او اسلام معامله نه کوي نوموړی وایي موږ اسلام پلي کوو موږ نشو کولی چې په اسلام کې د چا خوښې ته وګورو دوی وایي چې ولې خلکو ته د اسلام په چوکاټ کې سزا ورکوئ ولې رجم کوئ ولې لاس پرې کوئ ګوره سړیه دا زموږ اسلام دی زموږ خپل عقیده ده ته غواړې خپل قانون پر موږ عملي کړه غواړې موږ ستا قانون ته احترام ولرو زموږ دین اسلام دی ته ولې زموږ دین ته احترام نه لرې خو نوموړي د خپلو دغه خبرو پر مهال د کومې ډلې او هیواد د نوم یادونه ونه کړه همدارنګه ملا هیبت الله د خپلې وینا په یوې بلې برخه کې وویل چې د تیر حکومت کارکوونکو ته عمومي عفوه کړې او د یادې عفوې احسان پر چا نه کوي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ